دغه ډله ځوانان د قبایلو چارو ریاست کې راټول شوي. دوی وایي د افغان ځوانانو د ژغورنې او سیاسي شعور د لوړولو لپاره په خپله ټولنه کې خدمت کوي. د افغان ځوانانو د ټولنې مشر ډاکټر ذبیح الله صاحبزاده وایي د نشي توکو استعمال، ناامني او زده کړو ته کم لاسرسي هغه څه دي چې د افغان ځوانانو پر وړاندې ستر خنډونه جوړ کړي دي. نوموړي ویل چې ټول ځوانان به د نظام او ملي امنیتي ځواکونو د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ ته وهڅوي. ځوانان هغه کلر دی او کبر دی، دا ټول یو افغان ځوان دی، یو افغان ځوانان دي، پښتانه دي سره د لپاره موږ کار کوو. موږ کوشش کوو چې دلته په ختیځ زون کې دا ځوانان ټول سره یو کو. کله چې زموږ اتفاق او اتحاد سره ټول شو، ټول ملي ګټو ته ژمن شو، موږ کولی شو چې د لرو بر پښتنو څخه ملاتړ وکړو، د هغو د ټولو کړنو څخه موږ ملاتړ وکړو. صاحبزاده زیاته کړه د افغان ځوانانو د ژغورنې لپاره سلګونه ځوانانو ته د نیمه زده کړو زمینه برابره کړې. اوس مهال موږ سره تقریبا 560 نفره په زده کړو باندې بوخت دي، په وړیا شکل باندې. البته په دې 2.5 زره نفرو کې چې په هغې کې خویندې ورونه دواړه شریک دي، او د دې نه مخکې هم تقریبا 900 محصلین فارغ کړي دي، چې په 900 محصلینو کې تقریبا څه کم 500 محصلین موږ په وړیا شکل باندې روزلي وو او د ټولنې خدمت ته مو وړاندې کړي دي. دغه راز نور ځوانانو هم د ځوانانو پر زده کړو دغه راز کوزه پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر پلوي ټینګار کوي او زیاتوي چې د برې پښتونخوا ځوانان دي هم د دوی بشپړ ملاتړ وکړي. څه ناورینونه روان دي د هغوی د حق او د حقوقو د پایمالېدو لپاره چې کومې برنامې خلکو دغه کړي ترتیب کړي، او زمونږ د افغان ځوانانو د برو ځوانانو د حقوقو لپاره چې کوم برنامې ځینې اشخاص ځینې کړي دلته پکار چې د هغې توطیو د هغو برنامو د مخنیوي په خاطر باندې موږ دا غږ بدرګه کوو. د ټولنیزو چارو کارپوهان وایي په دې وروستیو کې د ځوانانو ملي دریځونه او له ملي منافعو څخه د دوی ملاتړ هغه څه دي چې د خلکو هیلې راټوکولې دي.